بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. نورغا نوریم د افغانستان د الکترونیکي زده کړو د انګریزي ژبې ښوونکی. الله دې وکړي چې تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ، ژوند او چارې به مو په خیر وي. وروسته له ډېرې مودې تاسو ته بیا ښه راغلاست وایم. خدای دې وکړي چې تاسې زموږ سره د تل په څېر هماغسې فعاله پاتې شئ. نن تاسو ته د کلام د اجزاو څخه د پارټس سپیچ څخه 55 درس لرو. په 55 درس کې تاسو ته articles and types د تعریف توري او د هغوی پر ډولونه باندې غږیږو. د تعریف توري پیژنو چې د دوی استعمال په کوم اړخ کې دی او په انګلیسي ژبه کې دوی څومره ارزښت لري. د دوی پر استعمال او پر کارولو باندې ستاسو سره بحث کوم. What are articles؟ د تعریف توري څه شي دي؟ Articles are words that define a noun as a specific or unspecific. د تعریف توري هغه کلمې دي، هغه لغاتونه دي کوم چې یو نوم په ځانګړې او ناځانګړې توګه باندې مشخص کړي او دغه په اړه باندې بحث وکړي او هغه تعریف کړي. پوښتنه لاندې څو مثالونه دي موږ ته سره راکول شوي دي چې یو یې د definite article دی، پاکې معلوم یا مشخصه تعریف توري واضح شوی دی، او بل مثال کې indefinite article دی، نامعلوم توري یا مشخص پر هغه باندې چې موضوع نه مشخص کوي پر هغه باندې بحث کوو. After the long day, the cup of tea tasted particularly good. After the long day, the اوږدې ورځې وروسته the cup of tea tasted particularly good. دغه پیالې د چاو په ځانګړې توګه خوند وکړ. لاندې څه وایي؟ By using the article د تعریف د توري په استعمال سره we have shown that it was one specific day. دا مو وښودل چې یوه مشخصه یا خاصه ورځ وه. long day. That was long چې ډېره اوږده ورځ وه. and one specific cup of tea that tasted good. او یوه مشخصه پیاله د چاو وه چې هغه هم ډېر ښه خوند یې وکړي. معلومه تعریف توري دې دپاره د استعمالیږي چې موږ تاسو ته یو ناون مشخص کړي، د یو ناون مشخصوالی او د هغه په اړه باندې بحث وکړي، چې یعنې بحث پر همدې شي باندې روان دی. او تاسو چې چاته بحث کوئ غږیږئ، هغه هم په دې پوهېږي چې تاسو په کوم شي باندې بحث کوئ، پر کوم شي باندې تاسو غږیږئ. لاندې مثال دی: After a long day, a cup of tea tastes particularly good. وروسته له یوې اوږدې ورځې a cup of tea tastes particularly good. یوه پیاله چای په ځانګړې توګه ډېر خوند کوي یا خوند لري. اوس څه وایي په دې کې؟ By using the article A، د A د تعریف د توري په استعمال سره یا په کارولو سره څه شي وسول؟ We have created a general statement. موږ یوه عمومي بیانیه ورکړل، یعنې یو عمومي مسایلو باندې وغږېدلو. Point toward that any cup of tea would taste good after any long day. داسې یو مشخص د ته مې اشاره وکړله چې تر هرې اوږدې ورځې وروسته څوک کار پکښې وکړي، ستړیا وکړي، یا په هغه ورځ کې چې ورباندې ډېره اوږده سي، د هغه څخه وروسته چې هر ډول چای څوک وڅښي هغه خوند لري. یعنې په دې کې چای نه دي مشخص شوي او نه هم ورځ په دې کې مشخص شوې ده چې په همدغه ورځ باندې خوند لري. لاندې راځو. اوس English has two types of articles. انګلیسي په ځان کې دوه د تعریف د تور ډولونه لري، لکه definite چې هغه معلوم دی، مشخص دی، او indefinite هغه بل چې دی نامعلوم او نامشخص دی. اوس definite article پیژنو چې definite article څه شي دی او دا د څه لپاره کارول کیږي. The definite article is the word the. It limits the meaning of a noun to one particular thing. The definite article معلوم توری د حرف چې دی is the word د لغات دی. It limits the meaning of a noun. دا د یو نوم معنا محدودوي to one particular thing و یو مشخص شي ده. For example، مثال په توګه your friend might ask، ستاسو ملګری شاید وپوښتي. یو مثال دی: Are you going to the party this weekend؟ آیا تاسو د اونۍ د رخصتۍ په ورځ باندې هماغه مېلمستیا ته ځئ؟ د پارټي چې استعمال سو، د پارټي خپله ناون دی، د ناون څخه مخکې د وکارول سو. د دې څخه هدف څه شو؟ The definite article tells you that your friend is referring to a specific party that both of you know about it. دا ستا ملګري چې تا څخه پوښتنه وکړل
د ده هدف د مشخصې میلمستیا څخه دی. ته هم په میلمستیا پوهېږې او ستا ملګری هم په میلمستیا باندې خبر دی چې موږ کومې میلمستیا ته ځو او د دې ملګري چې خبرې وکړله هدف یې د کومې میلمستیا څخه دی. څه وایي؟ The definite article can be used with singular, plural or uncountable nouns. د تعریف مشخص توری د چې دی هغه د مفردو، جمع او نشمیردونکو نومونو سره کارول کیږي او استعمالیږي. The definite article is used. د معلوم یا مشخص د تعریف توری دا لاندې څو موارد دي په دې کې استعمالیږي. حالت نور ډېر زیات دي خو دغه یو عمده دي چې موږ تاسې تېرو سره مخ کیږو او دا استعمالوو. Before specific countable and uncountable nouns. د شمیردونکو او نشمیردونکو څخه مخکې چې هغه سپیسیفیک وي، مشخص یا خاص وي، لکه د soap, the book, the cats. دوهم newspaper اخبارونه دي، مجلې دي. The Guardian, the New York Times. دا هغه نړیوال دغه دي ژورنالونه دي، مجلې دي یا اخبارونه دي چې دا موږ تاسې کله د دوی نوم اخلو باید د یې مخکې وکارول سي. Organization دا ادارې دي لکه د Red Cross، د MSF، د UNICEF. ټول هغه نړیوال هغه چې دي ادارې چې دي د هغه څخه مخکې باید د وکارول سي. څلورم seas, rivers and oceans. سمندرونه دي، رودونه دي، بحرونه دي، دا چې کله موږ تاسې د هغوی نومونه اخلو د هغه څخه مخکې باید د وکارول سي. The Pacific Ocean, the Helmand River, the Indian Ocean. پنځم dates تاریخونه دي. موږ تاسې تاریخونه مشخص کوو لکه the 1st of May د مې لومړۍ یا د مې لومړنۍ ورځ، the 3rd of June د جون درېیمه ورځ یا درېیمه. شپږم before unique people and things. د بې مثاله شیانو یا اشخاصو په مخ کې استعمالیږي لکه the sun, the moon, the president. نن په همدې درس کې تاسو ته پر definite article باندې وغږېدلو او د دې درس یو پاتې برخه هغه هم پر indefinite article باندې غږېږو چې indefinite articles کوم دي او موږ تاسو یې په کومه طریقه باندې استعمالولی سو. دا دې وکړي چې تاسې د همدې درس څخه لږ څه اخذ کړی ور باندې پوه سوي یاست. راتلونکی درس د پارټس اف سپیچ د اخرنۍ درس دی انشاءالله او بیا به که ژوندو د ګرامر پر بلې برخې باندې تاسو ته کار راپیل کړم. زما سره یو ځای واوسیږئ، په دعاو کې مه هېروئ. د الله په امان ژوندي اوسئ.